تازه زیاته جیل خبر راغی امریکایي بې پیلوټ الوتکو په کابل ښار برید کړی دی. سلام ستړي مشئ لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړه د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د کابل د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي امریکا بې پیلوټ الوتکو د کابل پر ځینو ځایونو بریدونه کړي دي. ښاغلي نبیل د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 26مه په خپلو ټویټونو کې ویلي چې د دوحې د هوکړې له مخې به امریکا له طالبانو سره د داعش ډلې په مبارزه کې مرسته وکړي. نبیل د خپلو سرچینو معلوماتو ته په اشاره ویلي چې نن سهار د کابل په اسمان کې امریکایي بې پیلوټ الوتکې لیدل شوي دي. په کابل ښار کې د 2 چاودنو په دوام د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل وویل چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو کابل ښار په ځینو ځایونو بریدونه کړي دي. نبیل په یو ټویټونه کې ویلي د دوحې د هوکړې پر بنسټ امریکا له طالبانو سره د خراسان اسلامي دولت یا ISKF جګړه کې مرسته وکړي. نبیل د خپلو سرچینو د معلوماتو په حواله ویلي چې نن سهار د کابل پر اسمان د امریکا زیاتې بې پیلوټ الوتکې لیدل شوي دي چې په دغه ښار باندې راګرځي.